د پاکستان لاس موټرو ته امنیتي اسناد ورکول کیږي. سلام، وخت مو په خیر. که غواړئ په دې باب کار او تازه معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د پاکستان لاس موټر به تر یوې ټاکلې مودې وروسته مصادره او د کباړ په بیه وپلورل شي. امرالله صالح پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دغه ډول موټرو ته به تر یوه وخت پورې امنیتي سند ورکړل شي او تر هغې وروسته به مصادره شي. د نوموړي په خبره چپ یا د پاکستان لاس موټر ته به د امنیتي سند د ورکړې لړۍ سر له راتلونکي یکشنبې پیل شي. هغه زیاتوي دا سند باید په هرو 6 میاشتو او یا هر کال کې یو ځل تمدید شي او که د ټاکل شوي وخت څخه وروسته بیا هم یاد موټر ونیول شول، د زړې اوسپنې په قیمت به وپلورل شي. د امرالله صالح په خبره د امنیتي سند د ورکړې لپاره د پیسو د ورکړې اندازه به د مختلف پلاوي لخوا وټاکل شي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي دغه امنیتي سند هیڅ ترافیکي رسمیت نه لري او یوازې د امنیتي مسایلو په خاطر به یې هویت معلوم شي چې د وسایط ځانګړتیاوې به پکې کیوي. امرالله صالح تر دې وړاندې هم د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو په خاطر بې اسنادو موټر ته د اسنادو اخیستو خبر ورکړی و. بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارو.